القرآن پښتو ژباړه، تفسیر او زده کړه. سید ګران آغا کتابتون یې وړاندې کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د الله جل جلاله چې ډیر زیات مهربان او پر رحم لرونکی دی. اولئک یلعنهم الله ویلعنهم اللاعنون. دغه کسان چې دی لري کوي دی لره الله له رحمت خپله او لعنت وای پر دی لعنت وینکي، یعنی له پرشتو، انسانانو، پیریانو او نور ټول مخلوقاتو، یعنی لعنت کوونکي د جنیاتو، انسانانو، ملائکو، بلکې له ټولو ذی روح شانو څخه عبارت دي. ځکه چې د دوی د حق پټولو د وباله په عالم یعنی نړۍ کې قحط، وبا، طاعون او نور راز راز بلاګانې خپریږي، نو د دې سببه نه یوازې حیوانات ته بلکې تر جماداتو پورې هم تکلیف او صدمه ورپېښیږي، نو ځکه ټول کائنات پر دې باندې لعنت وایي. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. مگر هغه کسان چې بیرته وګرځېدل، یعنی له شرک او پټولو د نعمت او نیک یې عمل خپل او بیان یې کړه حق خبره، نو دغه کسان چې دي رجوع به وکړم زه په رحمت سره پر دوی باندې، او همدا زه ښه توبه قبلونکی پوره رحم کوونکی یم. یعنی که څه هم د دوی د حق پټولو د عمله څخه خلق په ګمراهۍ کې لویږي، خو کله چې دوی د حق پټولو څخه توبه وباسي او د حق اظهار په ښه ډول سره وکړي، نو موږ د لعنت پر ځای په هغوی باندې خپل رحمت نازلوو، ځکه چې موږ تواب او رحیم یو. الله جل جلاله وایي: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. بشک هغه کسان چې کافران سي او مړه سوي دي، حال دا چې دوی کافران و، یعنی په وخت د مرګ کې دغه کسان پر دوی باندې دی لعنت د الله او لعنت د ملائکو او لعنت د ټولو خلکو. یعنی هغه څوک چې په خپل حق پټ کړي یا د بل چا د حق پټولو د سبب څخه گمراه سي او تر اخره پورې کافر پاتې سي او توبه یې په برخه نه سي، نو هغه تل ملعون او جهنمی دی، وروسته د مرګه د هغه توبه نه قبلیږي. الله دې موږ داسې خلکو څخه وساتي. الله تعالی جل جلاله دې پر توبه باندې توفیق را نصیب کړي. خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. حال دا چې همیشه به وي دوی په لعنت یعنی اور کې، نه بس پکېږي د دوی څخه عذاب او نه به دوی ته مهلت ورکړه سي، یعنی د توبې یا په رحمت سره ورته نه کتل کېږي. یعنی پر دوی باندې به عذاب یو رقم وي، یو رنګ به وي او دوام لرونکی به وي، او داسې به نه کېږي چې د دوی په عذاب کې څه لږوالی پېښېږي یا کومه شیبه به د هغوی عذاب لرې کېږي، همیشه او همیشه به پر دوی باندې عذاب نازل وي. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. او معبود ستاسې معبود یو دی، نسته بل څوک لایق د عبادت مگر همدی خورا ډیر مهربانه او پر رحم لرونکی دی. یعنی ستاسو د ټولو حقیقي معبود داسې یو ذات دی چې د تعداد احتمالات له سره پکښ کې نسته، نو هر هغه څوک چې د هغه د احکامو څخه سرغړونه کوي هغه بیخي مردود او تباه دی. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح
والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. بشکه په پیدا کولو د اسمانونو او په پیدا کولو د مځکې کې او په اختلاف د شپې او د ورځې کې، یعنی چې اوږدیږي لنډیږي، پرله پسې رڼا او تیاره راځي، یخیږي او ګرمیږي، او په بیړیو یعنی کښتیو هغو کې چې روانې وي په دریاب کې، په هغه سره چې فایده رسوي خلکو ته، او په هغه څه چې نازلې کړي دي الله له طرفه د اسمانو له اوبو څخه، نو ژوندي یعنی زرغونه کړې ده په هغو اوبو سره مځکه وروسته د مرګه، یعنی وچوالي د هغې، او خپاره کړي دي په دې مځکه کې له هر قسمه حیواناتو څخه، او په ګرځولو یعنی بدلولو د بادو کې، او په هغې ورځې چې مسخره کړه سوې ده په منځ د اسمان او د مځکې کې خامخا دلیلونه دي په وحدانیت د الله باندې د پاره د هغه قوم چې د عقل څښتنان دي. یعنی په لا اله الا هو کې د الوهیت او عبادت د توحید، او په الرحمن الرحیم کې د صفاتو ثبوت دي، او په ان فی خلق د ربوبیت د توحید ثبوت دي، چې د دغو ستایونو او صفاتو په سبب د مشرکانو ټولې شبهې په کلي ډول سره رد سولې. د قرآن کریم د پښتو ژباړې تفسیر او زده کړې لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ او څنګ ته یې د زنګ پر سویچ باندې کلیک وکړئ.